سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم زرمشه خان. تاسو ګورئ زرمشه خان یوټیوب چینل. امید لرم چې تاسو به ښه. نن تاسو سره یو داسې ویډیو شیر کوم چې هغې کې به تاسو ته زه دا وښیم چې خاوند د خوشحالولو یو 8 رازونه چې دي، 8 رازونه نه دي بلکې یو 8 خبرې دي چې هغه تاسو سره شریکول غواړم چې هغې نه بعد ستاسو خاوند چې دی تاسو سره به ډېر زیاته مینه لري او ستاسو نه به ډېر زیات خوشحاله وي. اولنۍ خبره دا ده چې خپل خاوند ته همیشه ډېر عزت ورکوه، ډېر عزت په نگاه ورته ګوره. دې سره خاوند چې دی هغه ته خپل ځان ډېر اهم محسوسیږي. هغه به دا سوچ کوي چې زما دا ښځه ماته څومره عزت راکوي، نو هغه به هم تا ته ډېر عزت راکوي. دویمه خبره چې خپل د واده کمې خبرې وي، یعنې کمې خبرې چې ستاسو د بیډروم وي، کمرې وي، هغه بهر په کورنۍ کې نور خلکو ته مه کوئ. دې سره دا وي چې ستاسو دواړو اعتماد چې دی هغه به یو بل سره قایم. اکثر ځینې داسې ښځه خاوند وي چې هغوی خپل د نه د کوټې خبرې چې وي هغه بهر خلکو ته وکړي، نو هغې سره ښځې خاوند ترمنځ درار راشي، ځکه چې ښځه به دا سوچ کوي چې ما دا خبره تا ته په راز کې کړوه او تا بهر خلکو سره شریکه کړه، نو دې سره د هغه زړه چې دی ډېر خفه شي. همدغسې که سړی وکړي نو ښځه پرې خفه کېږي. نو د دې خبرې خاص خیال وساتئ. خپل د خاوند هره خبره ډېره توجه سره واوره، ډېر په خلاص غوږونو سره واوره چې ستا خاوند څه خبره تا ته کوي. نو کله چې ستا خاوند ته پته ولګي چې زما دا ښځه زما خبره ډېره توجه سره اوري، نو هغه به تا خپل همرازه جوړه کړي. همراز مطلب چې هغه په ژوند کې چې څه قسم خبره وي، څه قسم راز وي، نو هغه به تا سره شریکوي. هره خبره به تا ته کوي. د هر چا چې وي تا نه به د هغه یو خبره چې وي هغه به پټه نه وي. څلورمه خبره دا ده چې شکایتونه چې دي هغه کم کوه. شکایتونو سره سړی زړه چې دی هغه ستړی کېږي، سړی پرې خفه کېږي. شکریا ورته زیاته ادا کوه. دې سره د ښځې خاوند ترمنځ محبت چې دی هغه نور هم سیوا کېږي. کله چې خاوند ستړی ستومانه د کار نه کور ته راشي، نو سړی چې بهر کار کړی وي نو ډېر زیات ستړی وي، نو ډېر په موسکا، ډېر په خندا باندې ورسره میلاو شه. د هغه کم تکن چې دی، د هغه کم ستړیوالی چې دی هغه به ټول چې دی هغه به ختم شي. کله چې یو سړی وویني چې زما ښځه کور کې ماته داسې ښکلی ویلکم کوي، ښایسته په خندا باندې، نو هغه به تا نه ډېر زیات خوشحاله شي چې هغه په روز کې څه قسم کار کړی وي، مزدوري کړې وي، څه نوکري وي، هغه جواب به نیتلی وي. نو انسان دی خامخا بهر کار کوي، ستړی کېږي. کله چې ورته داسې خوشحاله خورم ښځه په کور کې ورته میلاو شي، نو دې باندې د هغه پوره ورځ چې ده هغه په خوشګوارۍ کې تېرېږي او ډېر موړ چې دی هغه ښه کېږي او ډېر خوشحاله شي. کور ته راتلو زړی چې دی هغه بیا کېږي. کار کې چې کله په کار کې نو تادیبي چې زه به کله خپل خوږې ښځې خوا له ځمه، نو کله هم چې هغه ستړی ستومانه راشي نو ډېر په خندا په مسکا باندې ورته میلاو شه. شپږمه خبره داسې ده چې خپل د خاوند د کور والو هم عزت کوه. د خاوند مور پلار وروڼه خویندې چې کوم وي د هغوی ته هم ډېر عزت احترام ورکوه. دې سره به ستا خاوند چې په دې باندې خاوند ډېر خوشحالېږي چې کله هغه وویني زما کور ودان چې ده هغه زما مور پلار خویندې وروڼه له دومره عزت ورکوي، نو یقین وکئ په دې خبره سره، په دې خبرې باندې ستا خاوند په زړه کې ستا لپاره ډېر عزت پیدا کېږي او دا رشته چې ده دا نور هم مضبوطېږي. اومه خبره چې هر وخت کې ځان پریشانه کوه مو. دې سره د کور ماحول چې دی هغه خرابېږي. ځان که په څه پریشاني هم وي خو هغه ښکاره کوه مو. پریشاني ده، وړې وړې پریشاني خامخا په ژوند کې راځي، هغه بیا تېرې شي. اتم نمبر خبره چې محبت دی ښځه خاوند دی او ترمنځ محبت دی ظاهره خبره ده، هغه په الفاظو او عمل سره ظاهره کا. دا پټوه مو. محبت چې دی د پټولو شی نه دی. کله چې یو ښځه خپل خاوند ته د محبت اظهار کوي چې زه په تا باندې ډېره مینه یم، زه تا نه بغیر نشم پاتې کېدی، دې سره خاوند چې دی هغه نور هم ستا نږدې کېږي، هغه نور هم ستا زړه ته ډېر قریبېږي، خاوند زړه ته ته ډېر نږدې کېږي. دا یو څو خبرې دي په دې باندې یو ښځه عمل وکړي نو د هغې خاوند د هغې سره محبت کول نه هیڅ څوک هم نشي منع کولی. ستا خاوند به تا سره ډېر زیات محبت لري. که بیا هم ستاسو څه قسم سوال وي کمنټ سیکشن کې سوال کوئ، زه به تاسو ته ویډیو په ذریعه باندې جواب راکوم. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. الله په امان.